څنګه چلې شربت لره وړم که چای نه نه استاد جی الله دې قدر وکا برابر یم پسا ته دلته ناست لراغلې که چلې د کول لراغلې چل به شو کې سکه چې دلته ناست سړیا تاجی لکه تمامې کوله دا غاخت له داس یو مته د میله راغلې دی وګوره السلام علیکم رور وعلیکم السلام راځه رور کینه دی پسې له کار کوم ښه روري کار له نیم راغلی یو خدمت مې دی رور خدمت وایا ښه تابعدار ښه تابعدار وایا وروري داسې کار دی چې دا 1500 روپۍ دي دا ځان سره کېده ازور پسې بیا راځم ولې نه راکا کنه ته په کلاره لکینه مړه رور مازغری کار کوي کنه کوي دا پیسې ځان سره کېده مونږ له سره راکړي څه مقصد دی پکې اصل کې خبره داسې را چې زه مرګرو خواته روان یم او وایي زما په جیب حمله کوي نو پیسې رانه ټولې وخوري ښه بیا صحیح ده راکا ستا د امانت په مونږ سره پروت دی بیا ورپسې ښه په کلاره راشه ښه دا ټیک ته روی زه لړم ښه مهرباني استاد جی ځای مې صفا کو یو ټوټي له کور ته ځم بیا راځم ښه ورشه خو زر راځه بیا زه ځم خالق زما کار دی بیا زه د خیر سره یو خو ته لړم او زما کار وشو ورځم پې وشو السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام رور رالی او رالمه او زما که پنجزارې راکه ورورې خرور عالم دا لو درېږه ها دا واله ها ډېره مهرباني رور لړم دنه استاد جی رالما رالی دکان خیال ساته ښه زه راځم زما کار دی صحیح ده اوس یې خوند وکړه السلام علیکم وعلیکم سلام رور مې 1500 روپۍ چې مې سره ایښي وي راله راکه ښه ماشاءالله دا واله ډېره مهرباني په الله ګران شي لړم دنه لړې ورو یاره چې یو سړي سره خو کې کنه سړي ډېر خوشاله شي اوه ناکاره ګرمي وې هسپتال کې الکه څوک راغلی خو نو استاد جی رالی یو نور خو څوک نو راغلی په 1500 روپۍ چې راکړی وي هغه کس راغلی و کم 500 والا کس په استاد جی کس وکنه 1500 روپۍ چې را سره یې وي هغه مې ولا ورکړی ډېر ډېر خوشاله شو سم باغ شو میلو 500 خو وړي دي تا ولې 500 ولې ورکولي منه ته پوښ نه کو استاد جی نو تا خو ماته څه حق نه وکړی ماته څه پته و چې تا ولې ورکړي دي عجیب کار یو کوې عجیب ګڼ کپو استاد جی د شکل نړۍ زیات غریب کارېدو سم وی به خبر تا وزا مړه پونو چې ته راغلی کنه ټول کار ته خراب کړي یو هغه رسول یو راله چې کوم نه ته دماغ خراب کړي او خیرات کړي